د کهانې شروع د وی ځوانې جنې نه کېږي د کوم نوم چې روزو په دې وخت کې د هغې مخ سخت زخمي و د کوم نه چې داسې لګېدل چې دې سره چېرته غټه حادثه شوې ده د هغې نه چا تپوسونه کول او دې ورته په نه زړه باندې ټولې خبرې کولې اوس دا کهاني یو هفته مخکې لاړه شي چې شپې په وخت کې دې مور د کوم نوم چې علمه و خپل کور ته راننوځي او خپلې لور روز ته ووایي خپل سامان مامان دې راټول کا مونږ په چکر باندې روان وو په دې وخت کې د روز چېرته کې هم د چکر دپاره زړه نه کېده خو بیا هم د مور د مینتونو د وجې اخر رضا شي هغه د خپل ګاډي چابیانې راواخلي او رسټورانټ ته نوکرۍ دپاره لاړه شي په سبا باندې چې کله خپله ډیوټي ختمه کړي او خپل کور ته واپس راشي نو ګوري چې دې مور علما د مخکې نه په خپل ګاډي کې سره د سامانه ناسته ده په لاره کې روز د خپلې مور د علما نه د هغې د نوي خاوند په باره کې تپوس وکړي چې په دې سره علما هغې ته ووایي زموږ دواړه د واده لا ډېر وخت نه دی شوي خو ما ته دومره پته ده چې هغه یو ښه انسان دی دې پورې دوست سره حیرانه پاتې شي چې اخر په دومره کم وخت کې څنګه زما د مور په یو پردي کس باندې دومره اعتماد پیدا شوی دی بهرحال دغه دواړه په مزل کې د بندرګاه خواته ورسي چېرته کې چې علما خپل نوي خاوند ډیرک سره یې ملو شي هغه دغه دواړو ته د خپل چکر نقشه وښایي او چې کله ډیرک روز سره یې ملو شي نو هغې ته ووایي دا کښتۍ ما زړه اخیستلې ده او خاص کر ما د دې چکر دپاره دا واخیستله په هغه کښتۍ کې دوی د علما سالګرې مینه وکړي چې په دې وخت کې ډیرک په تحفه کې علما له جامې ورکړي او روز له یو چاقو ورکړي روز دغه نه دغه د نوکرۍ په باره کې تپوس وکړي چې په دې سره هغه ورته دې په جواب کې ووایي مخکې ما په پولیس کې کار کوم او زه د یو مالدار کس سکیورټي ګارډ یم ډیرک روز ته د کښتۍ چلولو چل هم وښایي او دې سره علما سره بلها تصویران هم وباسي د دا چکر په مکمله توګه باندې ټیک ټاک روان و دوی ټول په ټوله خوشحاله و چې ناڅاپه د دې کښتۍ به داسې جټکه وخوري د سره وجې چې علما کښتۍ سره جنګېدو نه پس اوبو ته وغورځېږي ډیرک په دې سره زر زر روز ته د کمبلو د ایمرجنسي سامان د راوړلو دپاره ووایي او په خپله باندې په علما پسې اوبو ته ټوپ کوو نه پس په خپله باندې روباسي روز زر زر خپلې مور له کمبل ورکړي او په دې وخت کې دوی ته د دې خبرې اندازه هم وشي چې موسم د خرابېدو واله دی په دې سره دوی دغه کښتۍ کمرو ته ننوځي او ولې چې علما چېرې هم مخکې په کښتۍ کې چېرې سفر نو کړی دې د وجې هغه سخته یېرېدله او هغه خپل خاوند ته واپس د تلو دپاره ووایي خو ډیرک هغې له په دې خبره باندې تسلي ورکړي د سمندر موسم د لږ وخت دپاره خرابېږي اوس په بیا ټیک شي په سبا باندې روز چې کله د خپلې کمرې نه بار ته روځي نو بار ویني چې موسم واقعي ټیک شوی دی او چې کله دا خپلې مور ته پام وکړي نو ګوري چې هغه په سور کې لګیا ده او شربت څکي روز خپلې مور ته ووایي زه خپل کور ته تګ غواړم چې په دې سره علما هغه په خبره باندې پوهولو کوشش شروع کی بدا خو د حد نصیبه ښکلې ځای دی داسې موقع په ژوند کې بار بار نه میلاویږي په دې کې ډیرک هم د دوی په منځ کې راشي چې روز د هغه نه د هغه ټوپک په باره کې تپوس وکړي چې په دې سره هغه ورته ووایي دا ما د ایمرجنسي لپاره ساتلې ده او بله خبره دا ده چې زما قدرتي وسلو سره شوق دی روز هغه ته ووایي زما هم ستا غونته شوق دی چې په دې سره ډیرک هغې ته په خوشحالۍ باندې ډزو چل وروښایي او چې کله دا نشانه ولګي نو دې ورله د نشانې تعریف هم وکړي له غونډې وخت پس روز ته په دغه کښتۍ کې یو لپټاپ میلو شي چې کوم په کولا بخلو سره دې ته دا پته ولګي چې موږ په خوا کې هم یوه کښتۍ تاویږي راتاویږي چې کله خپل دوربین راواخلي او د هغې په ذریعې سره هغه کښتۍ کتل شروع کړي نو هغې ته هغه کښتۍ په یو ځای کې هم په نظر رانشي او بل خوا د دې مور او پلار دواړه ښه په سور کې په شربت څکلو کې مصروف وو چې په دې کې ناڅاپه حالات په بدلېدو شي هغه کس کوم چې د چکر نه مخکې علما سره میلاو شوي وو د دوی له کښتۍ خواله راشي او د خپلو کسانو سره په دوی باندې حمله شروع کړي هغه کسان د حد نصیبه خطرناک وو او هغوی مسلسل د ډیرک نه د سیس په باره کې تپوسونه کوي ډیرک د دوی د وړاندې دا ظاهر کړي چې ما ته خو له سره دا پته نشته چې دا دوی وایي څه او چې کله علما خپل لور ته پام وکړي نو هغه روز ته اشاره وکړي ته زر زر ځان پټ کړه له غونډې وخت پس هغه کسان د علما نه ډز پورته کړي او ډیرک هم په اوږه باندې ووړي د سره وایي چې هغه اوبو ته وغورځېږي هغه کسان کښتۍ ته راننوځي او د هغې تالاشي اخیستل شروع کړي او روز دا هر څه پټ په پټ د خپلې کمرې نه تمانچه په لاس وین کله چې هغه کسانو ته په کښتۍ کې هیڅ هم میلو نشي نو په دې سره هغوی هغه کښتۍ ته د اور د ورته کولو نه پس د دغه ځای نه لاړ شي روز چې کله بار ته روځي نو هغه د مخې سره د اور د مړ کولو د سپری په ذریعې سره هغه اور د مړ کولو کوشش شروع کړي خو دې سره هغې ته د خپلې مور لاش هم میلو شي چې په دې سره هغه په چغو باندې په ژړا شي چې اخر دا موږ سره سو شو اوس روز په دغه کښتۍ کې ایک یوازې پاتې شي او کښتۍ تر دې حده پورې سوځېدلې وه چې انجن هم کار پرېښودلی و دا انجن د ټیک کولو کوشش شروع کړي خو ولې چې دا په هغې باندې نه پوهېدله مسلسل ناکامه کېږي په دې وخت کې دې ته دغې اوبو نه څه اواز راشي چې په ښکته کتو سره
سر دا ویني چې ډیرک خو لا اوس هم ژوند دی او د هغې وجه دا ده چې هغه د پړي په ذریعې سره خپل ځان راقابو کړی که هغه زر زر به راوخیږي او هغه له اوبه ورکړي او چې کله دې په هغه ځای کې یوې لیې ته پام شي نو دا د هغې په باره کې د پلار تپوس وکړي چې په دې سره پلار ورته ووایي وي داسې یو بیکاره څیز دی په حقیقت کې دا هغه هلوه د کوم په ذریعې سره چې دوی د سیارې په ذریعې سره مدد راغوښتی شو ډیرک خپل لور له حکم ورکوي ته داسې وکړه چې پرده ځوړنده کړه د هوا په ذریعې سره موږ خپل ځان د دې ځای نه وباسو چې ډېرو ناکامو کوښښو نه پس اخر دا دغې پردې په تړلو کې کامیابه شي په سبا باندې ډیرک په زخمي حالت کې روز له دا هدایات ورکړي چې په هر قیمت باندې چې دا کښتۍ سټارټ کا او دې خبرې نه پس هغه بیا بېهوشه شي روز یک یوازې لګیا وي دا کښتۍ ټیکولو کوشش کوي ولې چې دا مسلسل ناکامه کیږي اخر دا ستومانه شي په دې کې د هغې نظر په تصویرانو باندې پروزي چې په هغه تصویرانو کې ډیرک د کسانو سره ولاړو کوم چې په هغه ورځ باندې راغلي وو د دې ټول خاندان یې تباه کړ دې پرېدو سره روز اوس پوه شي چې ډیرک موږ د ټولې خبرې دروغ کړي دي دا کسان خو هغه پیژندل هغه پټ په پټه ورشي او ډیرک زر زر وتړي او دې سړي د هغه له جیبه چاقو هم وباسي خو څه وخت پس دا ویني چې ډیرک خو ځان خلاص کړی دی او د هغه ځای نه غیب شوی دی ډیرک ښکته کوشي او ښکته روز د هغه نه دا کسانو په باره کې تپوسونه شروع کړي چې په دې سره ډیرک هغې ته ووایي وی کسان انسانان نه بلکې زناوران دي او چې څومره تا ته د هغوی په باره کې پته ده بس همدومره بهتره ده اوس دغه دواړه د انجن ټیک کولو کوشش شروع کړي او هغه په داسې طریقې سره هغې ته خبرې کوي چې هغه هم په خپلو خبرو کې مصروف وساتي اوس چې کله دوی د هغې کښتۍ انجن ټیک نه کړلی شي نو په دې سره د هغوی ذهن ته یو خیال راشي چې موږ له به اوس د وړې کښتۍ په ذریعې سره خپل ځانونه بچ کولي دوی مسلسل 2 ورځې په هغه سمندر کې توشي راتوشي چې په درېیمه ورځ باندې دوی ته په هغه ځای کې یوه جزیره په نظر راشي دا بغیر د ډیرک د تپوسه خپلې کښتۍ له د جزیرې اړخ باندې مخه ورکړي چې په تلو تلو کې دې ته دا اندازه هم وشي چې موږ اوس د هوا په ذریعې سره هغې جزیرې ته ځانونه نشو ورسولی دې د وجې موږ له به د لاسونو واله کښتۍ استعمالول پکار دي هغه دواړه په وړې کښتۍ کې کښېني او ډیرک روز له د چپونو چلولو حکم ورکړي ولې چې په اوږه د لګېدو د وجې د هغه یو لاس په مکمله توګه باندې ناکاره شوی روز په خپل پوره طاقت سره چپو چلول شروع کړي خو ناڅاپه چپو د هغې د لاسو نه خطا شي او چې کله دا چپو د راغستو دپاره ورښکته شي نو دا په خپله باندې اوبو ته وغورځېږي ډیرک د یو لاس باوجود اوبو ته وټوپ کړه په ډېر مشکله باندې دا په راښکلو باندې دغه جزیرې غاړې له راوړي خو هغې اوس ساه نه اخیستله چې ډیرک په ډېره سخته باندې هغه واپس په هوش کې راولي اوس چې کله روز په هوش کې راشي نو ګوري چې زه خو په یو خوشي جزیرې باندې موجوده یم او ډیرک په دې وخت کې په غار کې ورننوتلی ولې چې هغه سخت تږی شوی اوس دغه دواړه په هغه ځای کې ګرځېږي راګرځېږي خو هلته کې هغوی ته څه هم میلو نه شي روز پلار ته ووایي وایي دا ځای خو ماته خطرناک غونته کې ښکارېږي دلته کې خو موږ د لوږې نه مړه شو چې په دې سره ډیرک ورته ووایي اوس خو شپه ده او چې کله سهار شي نو موږ به سهار ګورو چې اوس پسه کوو روز له په دغه شپه باندې ټکي خوب هم ورنشي دې د وجې هغه د کښتۍ نه بار ته روزي او ډیرک سرې په خوا کې کښېني دغه وخت و کله چې هغې ته د ډیرک د اصلي حقیقت په باره کې پته ولګي هغه دې ته ووایي ما بلاول په پولیس کې کار کوو زه د پولیس یو ایماندار افسر وم ما تقریبا 10 کاله نوکري وکړه خو په هغې کې ما هیڅ قسمه څه ګټه ترلاسه نه کړه دې د وجې زه خپلې ښځې هم پرېښودلم د دې غوسې د وجې ما څه 2 نمبر کارونه شروع کړل چې پسه کې ما د حد نه سیوا پیسه وګټله هغه کسانو به سره پوډر یا سره بل څه کار نه کوو بلکې موږ به د جنکو د سمګلینګ کار کوو چې دا کار سخت تنګ راغلم او دا غزې نه د وروتو په کوشش کې ما خپل ځان سره څه پیسې هم راپټې کړې د سره وایي چې اوس هغه کسان په ما پسې لګېدلي او دا هم هغه کسانو چې په هغه ورځ باندې زموږ په کښتۍ باندې حمله وکړه او ستا مور پکې هم ووژلې شوه په دې سره روز ته د خطرې اندازه وشي چې کیدی شي د زه هم هغې کسانو ته د حواله کولو دپاره دلته کې راوستلی یم پرې سره هغه ډیرک له یو مضبوطه دیکه ورکړي او چې کله ترې تمانچه راکړي او په هغه باندې ډز وکړي نو هغې ته دا پته ولګي چې دغه ظالم هو ته مخکې نه د هغې نه ګولۍ ویستلي دي ډیرک په هغې باندې حمله شروع کړي خو ولې چې په دې وخت کې د عرب او ځنګل هم د هغې نه په بچ کېدو کې کامیابه شي په سبا باندې دا سم د سهاره خپلې کښتۍ ته د رسېدو کوشش شروع کړي خو په دې وخت کې هغې ته د دې خبرې په باره کې هم پته ولګي چې ډیرک لا اوس هم په ما پسې شوی دی کله چې دا کښتۍ خواله ورسي نو په دې وخت کې ډیرک په هغې باندې ډزې شروع کړي خو دې سره ډیرک په خپله باندې هم د غره راوغورځېږي په دې سره وروسته داسې ولګېږي وي که ګینې هغه مړ شو خو چې کله دا د خواله راشي ناڅاپه هغه په دې باندې په چاقو باندې حمله وکړي د سره وځي چې روز په خېټه باندې ولګي د خپل ځان د بچ کولو دپاره روز یو غټ کاڼی راوچت کړي او هغه له سر لرې وولي د سره به چې هغه بېهوشه شي اوس دا دغه بیګ راواخلي او سره دا هغه بیګه د تښتېدو کوشش شروع کړي په کوم کې چې هغه اله هم موجوده وه اوس واپس خپلې کښتۍ ته راشي او د خپلو زخمونو د پټۍ کولو نه پس ستړي ستومانه اوده شي په سبا باندې دا چې کله راپاسي نو دې ته پته ولګي چې په دې کښتۍ کې خو اوبه راشروع
شوي دي او مسلسل ډوبېږي. هغه زر زر خپل زوري سامان راټول کی او وړې کشتۍ ته ټوپ کی او دا دې سره د خپل مور لاش هم هغه کشتۍ ته دراړولو کوشش شروع کی چې زخمی توپ د وجې مور ته نه اوبو ته وغورځېږي. په دې سره د په سخت مجبورۍ کې د خپل مور په اوبو کې پرېږدي خو خپل مور اوبو ته حواله کوي نه پس واپس په سمندر کې تاوېدل شروع کی. په دې کې په دغه سمندر کې په دې باندې 3 ورځې تېرې شي چې 3 ورځې پس دیتا یوه کشتۍ په نظر راشي چې دا ورته د ایمرجنسي والا شرشرې بله کی. خو په دې وخت کې نور رڼا موجوده وه د هغې د وجې هغوی ته دغه شرشرې په نظر رانه شي او هغه کشتۍ د دې په مخه باندې تېره شي. خو له شپې په وخت کې دې ته یو غټ لانچ په نظر راشي. دا چې کله دغه لانچ د مدد د غوښتو دپاره هغې ته وروخیږي نو دغه ځای د ماحول په لیدو سره دې ته عجیبه غونته کې احساس وشي. هلته کې موجود د ټولو خلکو په لاس کې وسله وه او د هغوی د خبرو نه دا اندازه ولګئ چې دوی مشر به هم خامخا په دغه ځای کې موجود وي. دا کسانو کومو چې به د جنکو سمګلینګ کو خو دا خپل ځان خاموش وساتي او د موقع انتظار شروع کړي. په یوې کمرې کې دې ته یو منشي جینۍ میلو شي د کومې نوم چې ټیتیاو. هغه کسان چې څنګه هغه جینۍ د پام وکړي نو زر زر د کمرې نه یې بار کړي چې په دې سره د روز اوس ټول شکونه په یقین کې بدل شي چې دا جینکۍ دوی قید کړي ده. دغه شان نور جینکۍ به هم په دغه ځای کې موجود وي. روز هغوی ته د لامبلو بانه جوړه کړي او خپل ځان د تیارولو نه پس په کپتان پسې په ګرځېدو شي چې د موقع په ملاوېدو سره دا په کپتان باندې یو داسې ګزار وکړي د سره وجې چې هغه هم په موقع باندې مړ شي. د نه پس د دغه کسانو نه داسې وسله راواخلي سره وجې چې دا هلته کې موجود ټولو کسانو په وژلو کې کامیاب شي او دې سره دا هغه قید شوي جینکۍ هم راازادې کړي. په اخره کې دا څنګه دغه ځای نه تلو والی نو دې ته په هغه ځای کې ډیرک په نظر باندې راشي کوم چې لا اوس هم ژوند دی. ډیرک هغې ته ووایي وي زه هم دا غیلې په ذریعې سره دې ځای ته راورسېدم او ما دا منصوبه جوړه کړې وه چې زه به تا دې کسان ته حواله کوم. کله چې ما هغه څیز راپټو نو په وخت کې ستا مور هم په هغې کاته کې ما سره شامله وه خو اوس ته ما صرف او صرف دې د وجې دغه ځای ته راوستلې وې چې دې ته په دې کسانو باندې خرڅه کړم په روز باندې حمله وکړي. خو روز په ډېرې چالاکۍ سره د څه کیمیکل په ذریعې سره په هغه ځای کې لوګي پیدا کړي د سره وایي چې ډیرک په موقع باندې بېهوشه شي او د موقع په ملاوېدو سره د چاقو په ذریعې سره روز د هغه نڅه وباسي چې سره وجې د هر څه اوس ختم شي. د اوس د کپتان ټول په ټوله کسان وجلي او دې سره هغه جینکۍ هم راازادې کړې وې چې اخر په تلو کې دغه لانچ د بدنرګاه خواله ورسي د سره وجې چې دغه ټولو جینکو په مخونو باندې خندا راشي. اوس دغه کهاني واپس هغه ځای ته لاړه چې کوم ځای نه چې دا شروع شوې وه چې پولیس افسر د روزه په سختۍ سره تفتیش شروع کړي وي او دې سره د دې د بهادرۍ تعریف هم وکړي ولې چې د یوې جینۍ دپاره دا ډېره غټه کارنامه وه. خو روز په دې وخت کې تر دې حده پورې خفه وه چې د هغې کور ته هم زړه نه کېده ولې چې په دې دنیا کې د هغې اوس هېڅ څوک نه و پاتې. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ او که چېرې تاسو داسې قسمه نورې کهانۍ هم کتل غواړئ نو زموږ دویم چینل آی موویز 2.0 هم در سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.